السلام علیکم دوستانو، خوشحال سعادت د ضیا ودان د کورنۍ سره څه وکړل. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نن په حماس ساتنې ملي تصدۍ کې د ضیاءالرحمن ودان د شهادت لپاره د قرآن عظیم شان ختم ترسره شو. د حماس ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو پخوانی امیر شهید ضیاءالرحمن ودان او له هغه سره شهیدان شوي ملګري د فاتحې په مراسمو کې د یاد تصدۍ لوی رئیس مل پاسوال خوشحال سادات د نوموړې کورنۍ ته د تسلیت مراتب د وړاندې کولو ترڅنګ شهید ودان یې یو هیوادپال او ملي ګټو ته ژمن او رښتینی شخصیت وبالی. هغه زیاته کړه چې د شهید ودان نشتون د هیواد لپاره یوه ستره ضایعه ده. ښاغلي سادات په خپلو خبرو کې د جلالتمآب جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه مننه وکړه چې د شهید ودان کورنۍ ته یې د یو باب پارتمان د منظوري حکم ورکړ. ورپسې د افغانستان اسلامي جمهوریت د لومړي مرستیال امیرالله صالح پیغام د یادې تصدۍ د دفتر د رئیس سمونوال محمد قیس سرګند لخوا واورول شو. ښاغلي صالح په خپل پیغام کې د شهید ودان پتمنې کورنۍ او خواخوږو ته د تسلیت ویلو ترڅنګ هغه یو باهمت او بشهامت او باعزته شهید وباله. نوموړي ویلي دي د ځان په شمول د میثاق امنیتي د ټولو کارکوونکو له لوري تاسو ته ډاډ درکوم چې مسؤل نهادونه به د باغیرته شهید ضیاء ودان د دښمنانو په نیولو کې د زړه له تله نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او سپارل سوی ماموریت به په ښه توګه ترسره کړي. د قرآن عظیم شان د ختم په پای کې د شهید ودان او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو شهیدانو روح ته دعا وسوه. خوشحال سادات وایي موږ خپل شهیدان نه هیروو، هغوی بیخي نه هیروو چې په میړانه او وطني انګیزه د دښمن پر خلاف ولاړ وه. له جلالتمآب جمهور رئیس مننه چې د ودان کورنۍ لپاره یوه پارتمان ورکړي پیشنهاد منظور کړ. اروا یې ښاد، یاد یې تازه. دا و د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.